دویم قسم فتنی دی فتنه د شهواتو د شهوت فتنه دم یو بیماری ده دا هم په زړه کې یو بیماری ده یو بیماری د زړه هغه فتنه د شبهاتو ده او بله بیماری د شهوت ته بیماری ده الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وی کله چې تاسو خبرې کوئ نو خبرې داسې نرمې مه کوئ تاوای راته وایي مه فیطمع الذي في قلبه مرض په زړه کې چې بیماري پرته ده د هغه به تمه پیدا شي کله چې ښځې داسې په مکیز باندې خبرې کوي او داسې نرمې نرمې خبرې کوي نو د چا په زړه کې چې بیماري د هغه په زړه کې تمه پیدا شي چې زه به د ښځې سره لین جوړ کړمه یا سوران تعلق به ورسره وساتم دا بیماري کومه چې په زړونو کې ده دا چې تمه به پیدا شي دا د شبهاتو نه ده دا د څه ده دا د شهواتو ده شهوت د فتنه لکه د ټولو نه خطرناکه فتنه په فتنه د شهواتو کې هغه د زنانو د فتنه ده من اخطر الفتن په فتنو کې خطرناکه فتنه هغه د زنانو د فتنه ده حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده ما ترکت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد چې د ټولو نه زیات ضرر رسونکي فتنه د سړو ته هغه د زنانې